د خوشحالۍ او پرمختګ خبر. دا خوندور خبر تر پایه راسره وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. وروستیو کې بدبختانه به ووایو چې ښه خبرونه نشته او یا بیخي کم دي او هرې خوا د بدبختۍ وژنو او غلاو خبرونه دي. خو په دې غمجن ماحول کې یو ښه خبر دا دی چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د اورګاډي پټلۍ، برېښنا او نوري فایبر 3 پروژې پرانستل شوې. د دغو پروژو پرانست غونډه په دواړو هیوادونو کې تیره ورځ د ویډیو کانفرانس له لارې وشوه چې په پیل کې د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردي محمدوف او وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غني ویناوې وکړې. ښاغلي محمدوف وویل د سیمه ییزې همکارۍ په پام کې نیولو سره دا پروژې د افغانستان د ملاتړ او صنعت مهمه برخه ده چې افغانستان به په خپلو پښو ودرېږي او ترکمنستان به له افغانستان سره خپلو اړیکو او همکارۍ ته دوام ورکړي. نوموړي وویل د هند، پاکستان، ترکمنستان او افغانستان د ګازو نللیکه، نوري فایبر، لاجورد لار، اورګاډي پټلۍ او د برېښنا پروژو پرانستل د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ښه ګاونډیتوب او همکارۍ ښکارندویي کوي. ولسمشر غني بیا په خپله وینا کې وویل د اکینیان خوی د برېښنا پروژه او نورې پروژې موږ ته مهمې او د وصل ټکي دي. له څه باندې 100 کلونو وروسته افغانستان یو ځل بیا د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره خپلې اړیکې بیرته نوې کوي. ولسمشر غني وویل د ترکمنستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترکمنستان د برېښنا ټپ پروژې پر بنسټ د ترکمنستان ولسمشر د دې پروژې د 1500 کیلو واټو برېښنا بیه له 9.5 سنټو تر 3.5 سنټو راټیټه کړې چې برېښنا به تر پاکستان رسیږي. دا 1500 کیلو واټه برېښنا لا کینې تر شبرغانه پورې غځېدلې او له شبرغانه تر مزار 220 کیلو واټه برېښنا لیږدول شوې. محمد اشرف غني وویل افغانستان د 2021 کال اګست میاشت کې په خپله خاوره کې د ټاپي، هند او پاکستان ته د ترکمنستان د ګازو لیږدولو او ټپ پروژو پرانستلو مراسمو ته چمتو دی. دغه راز ولسمشر غني وویل 2.5 میګا بایټ انټرنیټ به له ترکمنستان نه هرات او ګاونډیو ولایتونو ته وغځول شي او د دغه ولایتونو وګړي به له خدمتونو ګټه واخلي. ده وویل د نوري فایبر پروژې د کیبل ساختماني کارونه پاکینه بندر کې بشپړ شوي چې افغانستان او ترکمنستان د ښو همکارو یوه بیلګه ده. دغه راز وړاندې د افغانستان او ترکمنستان د کینان خوی 10 کیلومتره اورګاډي پټلۍ پروژې هوکړه لاسلیک کړې وه چې بالاخره په 2020 کال کې بشپړه او اوس ګټه اخیستو ته چمتو ده. ولسمشر غني وویل د دې پروژې پرانستلو سره به افغانستان له ګڼو هیوادونو سره ونښلېږي او افغانستان به د اسیا په 4 لارې بدل شي. د اورګاډي پټلۍ د دې پروژې پرانستلو سره د ترکمنستاني توکو یو بار اورګاډی افغانستان ته وخوځېده. په هر حال تاسو ټولو دوستانو ته دغه 3 لویې پروژې مبارک وي. تاسو مو هم د دغه پروژو په اړه نظرونه راسره ولیکئ. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په یو بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.